أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوعى إن كنتم تحبون الله کچری تاسو مینا کوي د الله سره فاتبعوني نتابداري وکيو زما يحببكم الله من بوكي تاسو سره الله تعالی ويغفر لكم ذنوبكم او بخنه بوكي تاسو ته د ګناهونو تاسو والله غفور رحيم او الله بخنه کون کے رحیم رحم کون کے دے د دې آیت د مخ کې سره ربط او مناسبت داره نسواراو دعوه کلی وا چې مونږ د الله دوستان یو نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو به د الله دوستان علی جوړیږئ چې د دې اخیری رسول او تابعداري هغه شروع کړي نو دا د هغه جواب شو کله الله سره تاسو دا وایي چې زمونږ د الله سره مینه ده نو د دې پیغمبر تابعداري وکړئ دویم مناسبت مخکې سره داره مخکې د الله رب العزت د دشمنانو سره د دوستانی کولو نه یره بیان شو نو وسو د الله محبت ته ترغیب ورکي او داغي ذریعہ بیانې چې د الله سره چې مینا کې نو داغي ذریعہ سره دریم مناسبت دې د والله رؤوف بالعباد سره د الله رب العزت درافت د شفقت نه دادا چې بندگانو ته خپل پیغمبر راولېګو او داغو اطاعت په واجب کو داغو اطاعت په لازم کو د دې لپاره چې داغو د عذاب نه خلاص شي په دې آیت کې امر ده پتابداري د نبی له صلوات و سلام باندې الامر باتباع رسول صلی الله علیه وسلم الله رب العزت حکم کړی دی پتابداري د نبی له سلام او د نبی له سلام رښتینواله په دې کې بیان یې زکه چې د نبی له سلام د تابعداري نه بغیر کار نکېږي چې کار سمېږي او کار کېږي نو د الله د پیغمبرو په تابعداري باندې کېږي حسن بصری رحمه الله وی هغه فرمایي ادعا قوم المحبة الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم خلق راولګي د الله د محبت دعوی کړي وا چې موږ د الله سره مینه لرو نو الله د آیتو دا غوی د امتحان د پر نازل کو او دای ورته ویل
که تاسو د الله سره محبت کول غواړئ نو د دې رسول تابعداري وکړئ صلی الله علیه وسلم. د خلکو دا ویلو دا مشرکانو منګ وای د بوتانو عبادت د دې لپاره کو چې منګ الله ته نږدې کې نسوارا بم د الله د محبت او دعوی به کولې. او حسن بصری رحمه الله دا هم فرمایي چې لیس شان وان تحب بل شان وان تحب. کمال دا نه دی چې ته د الله محبت وکړې صرف، بلکې کمال دا دی چې ته داسې کارونه وکړې چې الله تا سره مینه محبت وکړي. لکه نن سبا چې چا نه تپوس کې هر سړی و یرګي زما د الله سره او د الله ر پیغمبر سره مینه محبت دی. نو د الله مینه محبت دا په څه باندې حاصلېږي؟ د هغې لپاره سبب سره د الله ر پیغمبر او تابعداري. نو سهل ابن عبدالله تستری فرمائی علامت حب اللہ حب القرآن. دا اللہ دا محبت و نخدادا چی تبا دا قرآن سر مینا محبت بکے. دا اللہ دا محبت نخدادا چستابا مینا دا قرآن کریم سر یاو. وعلامت حب القرآن حب النبی، او علامات نبی علیہ السلام سره محبت کول دی. او د نبی علیہ السلام او د محبت نښه دا ده چې تبا د نبی علیہ السلام او د سنتو سره مینه محبت بکې. وعلامت حب الله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة. دا الله د محبت نښه دا ده چې قرآن سره به مینه کې. د قرآن سره د محبت و علامات د نبی علیہ السلام سره محبت کول دي. د نبی علیہ السلام سره محبت نښه دا ده چې د هغو د سنتو سره به مینه کې. او د دې ټولو محبتونو نښه دا ده چې د آخرت سره به مینه کې. او د آخرت سره مینه نښه دا ده چې ځان سره به مینه کې. ځان سره مینه دا ده چې د دنیا سره به بغض لري. او د دنیا د بغضو نښه دا ده الله یاخذ منها الا الزاد والبلغا. تو دنیا نه به صرف د ژوند توښې په اندازه باندې بالي. بس څومره چې ضرورت دی په د هغې مطابق ترې راواله که نه. امام قرطبي رحمه الله 4 جلد 61 نمبر صفحه کې ویا الله. او علامه ابن کثیر رحمه الله ویا دا آیت د هغې خلکو خلاف دلیل دی چې د الله د محبت دعوه کوي او په طریقې د نبی علیہ السلام باندې روان نه یا. په ټولو خبرو کې، په ټولو کارونو کې، په ټولو اعمالو کې د الله خبره و مخ کې، د الله ر پیغمبر خبره و مخ کې. بیا به علی کار هغه به کېږي. د یو ملګری و پلار یې مړو وریجې او غوښې پخکلې وه اډه کې. ما ته ویل راځه خیرات مې کلی. ما ویل زه دا نه خورم او دا خیرات نه دی. بله ورځې زه چې دکان ته ورلم ما ته ویو وی دا مې پلار مړو که مور مې مړه وه دو به مې خیالالو مو دا به کوم او دا به کوم. ما ویل چې 2000 دیګونه پاخه کې او 200 مې خیالالي کې که نه نه د 4 آنو ثواب په دې نه میلاویږي. 4 آنو په مقدار ثواب پې نه میلاویږي. دا پیغمبر طریقه نه ده. همال ستا د ورور
قاری دی القرآن کې تفصیل مفصیل تمزا ما لفظی معنی چرته وګورای او تفسیر به لیکلی لفظی ترجمه ملاویږي القرآن کې الله یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله اے ایمان والو د الله او د الله پیغمبر نه وړاندې والے مکویا چې ما ورته دا ویل بسلی وانی او بو واولېتلی مال دامنګا څوک جامع خیراتی راوړي څوک پټکي خیراتی راوړي څوک یو شیخ په سمه طریقه وانی نو دی آیت کی علامہ ابن کثیر رحمه الله وی دا آیت د هغه خلکو په خلاف باندې دلیل دی چې د الله د محبت او دعوه کوي او په طریقې د نبی له سلام باندې روان نه یا خیال نه یا چې وګدو تقریرونه کوي او په ګنټو په جنازو کې ولاړ پیغمبر طریقه ښکته پورته بیا ورسته وی چې دا په خپل پیسو کله ورته کې نه وي خوره ها دا پیغمبر طریقه دا که خو نشته دی د الله پیغمبر طریقه کې خدا نشته الله د نبی له سلام تابعداري فرض ده او الله رب العزت ته د رسیدوم دغه یو لار ده بل لار نشته دی الله او امام شافعی رحمه الله ویه اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء کله چې تاسو یو سړی وینئ چې په هوا باندې الوزي ويمشي فوق الماء د اوبو د پاسه روان وي فلا تعدوه شيئا هغه هېڅ شی مه ګڼئ دا مه وایه چې دی به د الله ولي حتى تعرضوا عمله على كتاب الله وسنة رسوله تر دې چې تاسو دا عمل د الله په کتاب او د نبی له سلام په سنت باندې پیش گیا کدا عمل د الله پیغمبر د طریقې برابرو د سنت طریقې برابرو د الله د حکم برابرو فبها کنه نو هیڅ شیم نه ده کنه الوزی دی کنه پاوا باندې دی مالوزی او دریابو د پاسه دی روان وي هیڅ شی هغه نه ده شیخ طیب صاحب یو منګ عوامو کې مصیبت داره چې منګ دین په مولا تلو چې مولا سوې بد به دین وي نه مولا په دین وتلا چې د مولا دا خبره دین برابر ده که برابر نه ده مولا په دین وتلا د مولا خبره متله چې دا خبره د مولا دین دی ډېرې خبرې په کې ځان نه راایستلې دي حالان کې د سره دین نه دی نو ورته څوک دین هغه ویلی شي الله نو د نبی له سلام تابعداري دا لازم او ضروري ده چې د نبی له سلام تابعداري به کولی شي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی لا تدرغ النساء لیلا د سفر نه د شپې ښځو ته مه راځئ دوو کسانو خلاف وکړو چې راله د ښځو سره نور سړي بیا موندل ولې سنت طریقې نه خلاف وکړو دا زمونږ خلک ولې مصیبتونه کې اخته دی ولې پریشانو سره مخامخ دی ورځ او شپه د سنت طریقې خلاف نه کوي بل حدیث کې راځي یو سړي ګس لاس باندې خوراک کا نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ښی لاس باندې خوراک هغه ویل زه د دې طاقت نه لرم نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا استطعت تر دې طاقت ونه لرې ما منعه الا الكبر دی سلی د نبی علیہ السلام خبرې منلو نه منع نه کوم مګر تکبر نبی علیہ السلام فرمایل ترې طاقت ونه لري بیا یې غلاس ښی لاسې خولې ته اوچت نه کو دا ولی د الله د پیغمبر سنت طریقو هغې ته سپک کتله او په دې باندې بیا
مفسرینو ډیر زیات تفصیل او وضاحت هغه کړي دي یحببکم الله نو محبت بو کی استاسو سره الله یحببکم الله کم یو انسان چې د نبی له سلام د سنتو تابعداري کوي بنده به د الله محبوب جوړ شي بنده به د الله محبوب جوړ شي دویم دا ويغفر لكم ذنوبكم او بخښ وو کی استاسو د ګناهونه معاف شي بل دا د کفر نه ورته بچاو حاصلېږي څلورم دا هدایت ورته حاصل شو د نبی له سلام په تابعداري پنځم دا چې دتا الفوز العظیم لولیه کامیابی حاصل شو شپږم دا اجرا عظیما لی اجر و ثواب ورته حاصل شو بل دا واشد تثبیت په دین باندې انسان مضبوطیږي او بل ور دما په دې باندې تفصیل کړو که ساده ملګرو یادي چې سنت طریقو د وجنه انسان سکیږي مضبوطیږي په دې باندې او تم دا چې د نیکانو د انبیاو د نیکانو ملګرتیا ورته میلاویږي